د کابل نجلۍ دوهمه برخه لنډه کیسه. د سادات ټي وي ټولو درنو اوریدونکو یو ځل بیا درته زه سید ادریس سادات د دې کیسې په دوهمه برخه کې سلامونه، نیکې هیلې او هرکلی وایم. دغه کیسه چې د کابل نجلۍ په نوم ده، ډېر وخت کېږي چې له موږ څخه پاتې وه. زما د امتحانونو د بوختیاو له وجې دغه کیسه نشر شوې نه ده. انشاءالله نن یې دوهمه برخه نشرو او په راتلونکو ورځو کې به یې نورې برخې هم په وار وار نشر شي. دوهمه برخه. زه ترې راپورته شوم او ورته مې وویل: وبخه سیلۍ، زما د کار نن لومړۍ ورځ ده او باید چې وختي ورشم. اوس خو مې هسې هم ژوند په کابل کې شو، نو انشاءالله ډېر به سره ګورو. سیلۍ اجازه نه راکوله، مګر زما کار و او باید تللی وای. له داودزي مارکیټ څخه راووتم او د کمپنۍ په موټر کې کښېناستم. ډېر ژر تر خپل ټاکلي ځایه راورسېدم. دا زما د کار لومړۍ ورځ وه. ټولو کارمندانو را سره ښه سلوک وکړ او ډېر یې ونازولم. د مازدیګر 4 بجې وې چې رسمیات ختم شول. هره خوا د کابل یخني شیبه په شیبه زیاتېده. د تورتم په خورېدو مې یو بل ډول احساس وکړ. له کوره لرې، له خپلوانو لرې، په یو داسې ښار کې مې ژوند شو چې بغیر د سیلۍ مې پکې نور هیڅوک هم نه پیژانده. یو څه د خفګان احساس و. په بي بي سي راډیو کې راته د لیکونکي دنده راکړه. هر خبر چې به ویل کېده نو هغه به ما لیکه. تر هغه وروسته به نطاق وایه او نشرېده به. دا مې په کابل ښار کې د مسافرۍ لومړۍ شپه وه. ځینې نور ملګري هم را سره وو، خو زما فکر د حمید سره برابر راغی. هغه ډېر ښه او آرام هلک و. د غږیزو کلیپونو ایډیټ کوونکی و. را سره خوا کې ناست و. ډېرې خبرې مو سره وکړې، خو د خبرو په منځ کې له خولې دا هم راووتل چې عمرانه، دا کابل دی، هر ډول خلک پکې شته دی. دلته نجونې هغه د کلي نجونې نه دي چې مینه در سره وکړي او پای یې په واده ختم شي، بلکې ته به خبر هم نه یې او هغوی به ستا په څېر 20 نور یاران هم لري. دا خبره مې ذهن کې کېناسته. حمید ته مې هېڅ هم ونه ویل، مګر سوچ دې خبرې ته ښه ډوب یوړم. دا پوښتنې به مې ذهن ته راتللې: سیلۍ چېرته نور یاران ونه لري؟ آیا هغه به له ما سره واده وکړي؟ که هغه نه وي، زه خو به د هغې په نه شتون کې مړ شم. دا ټوله شپه سم خوب رانغی. سهار کې د لمانځه وروسته ویده شوی وم. تقریبا 10 بجې هلکانو له خوبه پاڅولم. ویل یې د نن ورځې خبر اړین دی. پاکستان لاره تړلې ده او د افغانانو ټولې میوې خرابې شوي دي. ژر ژر یې ولیکه هله. مخ و لاس مې ومینځل، کمپیوټر ته کښېناستم. ټول ریپورټ مې برابر کړ او د نشراتو مدیریت ته مې وسپاره. خپلې خونې ته راغلم. موبایل مې راپورته کړ. د سیلۍ میسیجونه راغلي وو او راته یې ویلي وو: سلام عمرانه، نن مازدیګر ځان وزګار کړه چې چکر در کړم. د قرغې ښکلا به در باندې وګورم. د پغمان سرې مڼې به در باندې وخورم. هغه د مینانو لپاره ډېر ښکلی ځای دی. ورسره مې ومنله. موبایل مې جیب ته واچاوه. څه وخت تیر شو. ماسپښین و. د لمونځ وخت شو. دفتر ته نږدې یو جومات و. ورغلم. د لمونځ ادا کولو وروسته چې هر کله له جومات څخه راووتم نو د خپل کلي یو ملنګ چې هر وخت به هلته ناست و سترګې مې پرې ولګېدې. خواته یې ورغلم. ډېر زیات خوشحاله شو. د مسجد په خوا کې یو څه شیبه کېناستو. ورته مې وویل: حاجي بابا، کلی دې ولې پرېښود؟ هلته خو به خلکو ستا ډېر قدر کاوه او هر څه در رسېدل. دلته خو ژوند ډېر ګران دی. راته کړل یې: بس عمرانه وراره، هلته هم خدای روزي را رسوله، دلته یې هم رب را رسوي. شنې جامې یې پر تن وې. امسا یې لا هم هماغسې په لاس کې نیولې وه. راته کړی: عمرانه، ستا په تندي کې ماته د تصوف نښې نښانې ښکاري. مین شوی خو نه یې؟ ورته کړل مې: ولا حاجي بابا، یو نجلۍ مې خوښه شوې ده، خو خلک وایي چې د کابل نجونې ډېرې دوکهبازې دي، هېڅ وفا نه لري. ویل: رحمان بابا څه ښه وایي؟
په صفت به دې د حسن کتاب ډک کړم، کاش وفا دې هم د حسن برابر وای. واوره په دې مجازي حسن مه مینېږه، په حقیقي حسن مین شه چې د نړۍ په خوند پوشي. مجازي حسن نن شته سبا نشته، مګر حقیقي ښکلا تل پاتې ده، او تل به په نړۍ کې هر مجنون ته د خپلې لیلا د مخ په ښایست کې ښکاري. هغه څوک چې دغه حسن له یو نه اخلي بل ته یې ورکوي، او له بله یې اخلي بل ته یې ورکوي، هغه ذات به په خپله څومره ښکلی وي. په هماغه ذات مین شه. له حاجي بابا سره مې یو څه خبرې وکړې، د تګ ټینګ ست مې ورته وکړ، مګر را سره نه ولاړ. زه هم له مسجد څخه راووتم. د سیلۍ ټاکلی وخت کم و، ځکه نو د ټاکلي ځای پر لور روان شوم. ورځې لنډې وې او یخني په خپل شدت کې وه. سیلۍ تیار یو موټر نیولی و، شاته څوکۍ کې ناسته وه. ما ته یې هم اشاره وکړه تر څو په خوا کې ورسره کښېنم. هر کله چې یې په خوا کې کښېناستم نو ما او هغه د یو بل په سترګو کې ورک شو. شیبه تیره نه وه چې موټروان غږ وکړ، دروازه بنده کړئ. یخ شمال و، د سیلۍ پړونه شین بخمل و، بدن یې غټ و، تک سور مخ یې انسانان قتلول. د ټولو خلکو شکونه مې غلط وګڼل، او یو ځل بیا د یار په عشق کې له سره تر پښو ډوب شوم. د هغه ویښتان ډېر ښکلي وو، زما ډېر خوښ شو. تور ماسک یې پوزې ته اچولی و. ما په خولې لاس ایښی و او حیران حیران مې ورلیدل. هغې چې زه ولیدم نو د قصد نه یې له پوزې ماسک لرې کړ. یو ډول رپ را باندې ولګېد. ډېر ژر تر قرغې راورسېدو. سیلۍ دومره ښکلې وه چې ما فکر کاوه نن ماته د قرغې تفریح ځای هم د دې له امله ښکلی ښکاري. د سیند په خوا کې ناست وو. سیلۍ د کښتیو پر لور لیدل، ما د سیلۍ پر لور. څه شیبه تیره نه وه چې د شاله خوا یو څه ډله طالبان راغلل. دواړه یې ودرولو. ښځینه کارمندې هم ورسره وې چې حجاب یې کړی و. سیلۍ یې یوې غاړې ته کړه، زه یې بلې غاړې ته کړم. راته کړه یې د دې نجلۍ د پلار او تره نوم هم راته وښایه، او د خپل پلار او تره نوم هم راته ووایه. زه حیران شوم. له خولې مې ورته هېڅ ونه وتل. د خپل پلار او تره نوم مې ورته واخیست، او د سیلۍ د پلار او تره نوم راته یاد نه و. شیبه تیره نه وه چې بڼ د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه ډک شو. د خلکو ترمنځ یوه خبره وه، او ویل به یې هلک او نجلۍ یې نیولي دي. چا یوه خبره کوله، چا بله. پر موږ چې هر کله عسکر پوه شول یو بل ته نامحرم یو، نو په رینجر کې یې واچولو. ډېره ویرونکې ورځ وه. د کورنۍ د عزت او د خپل عزت خیال را سره و. د راتلونکي په اړه په هېڅ نه پوهېدم چې دوی مې چېرته وړي او څه ډول سزا به راکوي. شیبه تېره نه وه چې په یو لوی جومات یې ورننه باسلو. هلکان پکې د قرآن مجید په لوستلو لګیا وو. عسکر د امام خوا ته ورغی او ورته کړل یې، مولوي صاحب، دا هلک او نجلۍ یو بل ته نامحرم دي او یو ځای په چکر تللي وو. د دوی نکاح وتړئ. موږ ټول عسکر به د دې نکاح شاهدان ووسو. مولوي صاحب وویل، خبره خو مو ښه ده، مګر په نکاح کې د ولیانو شتون هم شرط دی. عسکر وویل، د ولیانو خبرول دې ځوانانو ته لانجه جوړوي. دوی له یو او بل سره مینه لري. نکاح ورته وکړه. هر څه چې کوي په حلاله توګه دې وکړي.